السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. څو مهم وروستي خبرونه را سره واورئ. د نن ورځې ګلبدین د سولې کار په دولت نه په ځان پوره بولي. تاسو څه وایاست؟ د اسلامي حزب په نوم د یوه ګوند مشر ګلبدین په خپلو تضاد څرګندونو کې ویلي چې د سولې کار په دولت نه په پوره دی. هغه ویلي چې دولت د سولې لپاره کارنده ټیم نه لري. د سولې لپاره د یوه علي شورا په نوم لړ کې کله کله د ګلبدین نوم هم ښکته پورته کیږي، خو دی تل انتقاد کوي او وایي چې د سولې لپاره قوي او اراده نه ده موجوده. ګلبدین ویل چې د ولسمشر غني سره یې په لیدنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو بحث کړی چې ورسره ولسمشر ډېر مسایل منلي، خو د ده په د خولې دا چې هغه بریالی شوی نه دی چې د عملي کولو لپاره یې د خپل ټیم قناعت ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې دولت د سولې لپاره کار نه دی پلان لري او ویلي که دولت په دې برخه کې بریالی نه شو نو دوی به لاس په کار شي. خو دا یې هم وړاندیز وکړ چې له دولت سره پر یوه ګډ پلان کار کولو ته تیار دی. ګلبدین حکمتیار چې له کلونو د افغانستان په بېلابېلو تحولاتو ولوبېدلو تر اوسه یې هېڅ یوه داسې کړنه چې خلک یاده کړي نه ده کړې، خو کله چې امریکا افغانستان ته پوځیان واستول نو څه وخت وروسته یې ګلبدین حکمتیار مخالفت وکړ. ویل تر څو چې ټول امریکایان افغانستان وتلي نه وي نو له غرور څخه نه ښکته کیږي. خو کله چې محمد اشرف غني ولسمشر واک ته ورسېد نو ګلبدین یې له غرونو راښکته کړ او سیاسي میز ته یې ګډ کړ. تر څو وخت یې چې ګلبدین حکمتیار ته ګټه وا دولت او اشرف غني په هکله مثبت، خو کله چې ګټې په خطر کې شوې اوس یې پر دولت نقد پیل کړی او لاریونونه یې هم پیل کړي دي. بل مهم وروستی خبره ډېر ژر به د سولې خبرې پیل شي. که څه هم د سولې خبرو درېدو او د جګړې شدت افغان سخت اندېښمن کړي دي او په یو ډول خپل برخلیک تیاره ویني، خو اوس بیا تازه هیلې پیدا شوي چې که یې بیرته خبرې پیل شي. د آزاد ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې د افغان حکومت له مذاکراتي پلاوي سره یې کتلي او پر بېلابېلو مهمو مسایلو یې خبرې شوي دي. د په وینا په دې لیدنه کې د هېواد پر روان وضعیت بحثونه شوي او ټینګار شوی چې افغان جګړه باید د خبرو له لارې ختمه کړل شي. د ډاکټر عبدالله په خبره افغان حکومت د دې ملاتړ دی چې روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه شي او ټول تمرکز پر مذاکراتو دی. هغه زیاته کړې چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي به ژر دوحې ته ستون شي او هلته به په ټپ ولاړ مذاکرات به بیا ځلې پیل کیږي څو ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې خبرو پیل ښه خبر دی، خو تر دې مهاله لا دا ده چې د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکي پرېکړې استانبول غونډې سرنوشت معلوم شوی او دواړه لوري پکې ګډون وکړي. ځکه د سولې خبرې تر دې وړاندې هم په دوحه کې روانې وې مګر چندانې نتیجه معلومه نه ده او باید چې د ترکیې غونډې له لارې د خبرو برخلیک معلوم شي. دلته بیا هره ورځ جګړه شدت اخلي او د ورځې لسګونه عام افغانان او امنیتي ځواکونه شهیدانېږي چې دغه وضعیت عام افغانان سخت اندېښمن کړي دي. که غواړئ مهم وروستي خبرونه راسره واورئ پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر لایک کړئ. د خدای په امان.